خاطرو کې پوډر یې مس کې نشته خیر دی کنه یار پیسې الله ډېره زیاته غریبي ده او بېروزګاري هم ډېره زیاته شوې ده د حارث رور مې ښه ډېر تعلیم وکړو انجینیرینګ یې کړی دی او بېروزګاره ګرځي خدای په ده خو رحم وکړي چې ښکلې نوکري ورته میلاو شي لالا یو خبره مې درته کوله لالا یو 100,000 روپۍ راکړه دا ملګري مې سوات ته روان دي چکر له نو زه هم ورسره ځم حارثه تا ته د خپل کور حالات معلوم دي چې څونه زیاته غریبي ده او په دې وخت کې چکر و مکر له مه ده دې وخت کې چې مونږ ګېډې له وګټو دغه ډېره ده او ته خپل څادر سره خپې غوځوه ستا ملګري چې دي هغه مالدار خلک دی هغې سره ځان مه سموه مړه لالا قسم دې ته هر وخت ما ته دا خبرې کې هر وخت ستا دا خبرې یو ورځ تا ما ته چې ته په خوشحالۍ باندې پیسې را نه کړې چې دا لالا ولې بس صرف ته زما ورور بس تا سره زما دپاره پیسې نه دي نور وروڼه نشته ای له خو هر وخت یې ورکوي چې کله هم ځي ته ګورې نه هر وخت ځي لالا ته چې کله هم تا پسې راغلی ته ما ته هم دا خبرې کې یو ورځ لالا چې ته په خوشحالۍ پیسې را نه کړې ته ګورې چې دې پیسو سره کې چې ځان له جمع کړې که څه کې ورسره مړه پرېږده لالا قسم دې زه خو ستا دې کیسو میسو نه تنګ راغلی یم لړم لالا زه بله ورځ بلکل دې کور ته اډل راځم ته خبره وره کور مه پرېږده د خلکو خبرې مه منه حالات خراب دي یو خو یار دا زموږ دا کاروبار هم دومره خراب شوی دی چې دا خلک غریبانان شوي کول یار نه څوک چرس لي دله نه څوک پوډر لي پس څه ځای په ځای ګرځو را ګرځو سړیه دا څه حساب دی یار خپه ولاړ یار مړه بس به تا ته څه ووایم دغه دومره ټینشن مې جوړ شوی دی مړه یو خو مې دا مشر ورور دی چې کله ورته هم پیسې راکړه نه وي ورسره پیسې نه راکوي پته نه لګي چې څه کوي مړه خو بس زما د ورسره روپۍ نه وي زما دپاره ورسره مړه ټینشن مه کوه یار چې در بس صدر کوم ته پرېږده مشر ورور خبرې پرېږده سړیه نه مړه داسې دی ټینشن ګولۍ در کوم ګولۍ داسې تا ټینشن وکړو زه ستا ذمهوار یم دا در زه د ورورۍ شی درم ریشا وې او دا به اوس کې خبرېږم دا دې څه یاره بس ته څه کوې ټینشن در ختموم مکمل خوشحاله به قهوه به ګرځه قهوه ډېره مهرباني دې څو پیسې شوې مړه یار زمونږ ملګری یار ستا نه پیسې نه اړو دا ډومبیا مهربانه مونږ نه اړو خیر بیا به چې راځي بیا به لږ لږ اړو صحیح ده ډېره مهرباني یار ته زما د ورور نه م ښې ډېره مهرباني دا څه نشې تماشې شروع کړي د رور د پسې لیونې سپېلنې کړي ځان له کار کتلې بس دې نه څه مطلب و ځان له زندګي غرق کوی دا په دې لوبه باندې اخته شوي تاسو د نصیحت کول سنډر ته بیم وهل دي ځان له کار کتل دی سړیه ضروري ځه ما ته ویله اوس سکون میلاو شو ما तुम्हें कहाँ भी याद था माँ याद जैसे घर में हो गया आधा चीज़ बात है करने पर मशा क्या करें माँ चश्मा बनी यार एक गवा चश्मा यार माँ यहाँ तेरी माँ बस एग्जाम कहाँ माँ चाह कहाँ بدانا د خاپیرو غمال ختم شوی دی لږ به در سرینه چې راکړې نه دي پیسې خو راشره نشته که دی که نه یار پیسې یو پیر مې در کو تام فون واغستو پیسې وروړه پیسې چې درکړم پیسې راسره نشته که نه مړه چې څه بغیر د پیسو نه کېږي پیسې وروړه پیسې بغیر پیسو نه کېږي پیسې اوس کرته خیراتي تا فون واغستو پون شو چران سر شوله وایم چې دولې در په در شوله تا د مور پلار زار هسته دې اخسته دې تا د مور پلار زار هسته دې خور دې پیسې جمو جړا کوي وای ولې کور تم ورور ناراضي پیستری جمو جڑا کوي وای ولې کور تمرور ناراضي مور دې در پسې هر وخت دعا کوي ګل مستر ګوتور مې کور ته ناراضي حارث رور مې یو میاشت وشو د کوره خپتلې دی او دا ظالم اړو زما تپوس نه کېده ته دام پته نه دی چې دې ما بسې څونه خپوي ظالمه زه خو د ده ښه غواړم بد نه غواړم
هلو حیات الله حارس پوډري شوی دی ته دغه ځای ودرېږه زه درهلم که د ده خبره ما منلې وه په ده چې ما دا انجینرینګ کړو دا ما دې خبرې له کړو چې دې بیا چرسونه پوډرونه شروع کړي د خدای خاطر وکړې پوډر یې مس کې کني زندگی تباه کړي زندگی تباه کړي دا د ګل بشان رور مې مړ شو دا د ګل بشان رور مې مړ شو دا وګورئ دا توبه مې له خدایه نه نور پوډر خرڅوم نه چر خرڅوم خدایه زما د وجې ښکلی ځوان لرو خدایه زما د وجې څومره ښکلی ځوان لرو خدایه که ما دا چرس پوډر نه خرڅو نو دې به اوس نه و پات کړی څومره ښکلی ځوان خدایه کم خلک هم چرس پوډر خرڅي خدایه د دې چرسو پوډرو نه کلار کې پردي ټول بچي یې تباه کړو خدایه زما خو توبه راته بس